نو هغه حرام څیزونه کم کم دي. یو پکې دا دی چې الله تشرکو به شیئا، الله جل شانو شرک حرام کړی دی. څه حرام کړي؟ شرک حرام کړی. د الله جل شانو سره په ذات کې د الله چې کوم ذات دی د هغه سره هم شریک نه جوړی. خیال هم دی د الله چې کوم صفتونه دي په هغې کې هم د الله سره څوک شریک نه جوړی، یو شان کې به سره نه. او دریم د الله جل شانو په کارونو کې هم الله سره څوک نه شریک کې. کم ذات، کم صفات، کم کارونه چې د الله دي هغه صرف د چا دي؟ صرف د الله. د الله جل شانو په ذات کې، د الله په صفاتو کې او د الله په کارونو کې څوک د الله سره برابرول دې ته څه ویلی شي؟ شرک ورته ویلی شي. نه الله جل شانو دا ډومبی څیز حرام کړی دی، ځکه دا عقیده د بنیادي. او کم سړی چې شرک کوي د هغې نقصان مخکې الله جل شانو هغه د هغې تذکره کړي. یو سړی چې د بره نه راپرېوځي، د بره نه راپرېوځي او پته ورته نه وي چې زما به کم ځای لګي، دغه شانتې مشرک سړي ته هېڅ پته نه لګي چې را روانه زندګۍ کې به څه کېږي، کامیابېږم به که ناکامه کېږم به، په کمه شړه به سر کېږم. دا مشرک ته پته نه لګي. دغه غټه نقصان چې الله جل شانو مخکې په دې صورت کې ذکر کړی ښه. نو دا یوه خبره، شرک الله جل شانو ډومبی څیز دی چې حرام کړی دی. دویم څیز چې الله جل شانو حرام کړی دی هغه د والدینو نافرمانی، د والدینو تکلیف رسول دي. الله جل شانو فرمایي، الله جل شانو چې دویم څیز متعین کړی دی د هغه څه چې دی وبالوالدین احسانه، د خپل مور او پلار سره به ښه سلوک کې، د خپل مور او پلار سره به ښه سلوک کې. یعنې د مور پلار هغه ته به تکلیف نه رسوي، ځکه د مور پلار تکلیف رسول دا حرام دي. څه دي؟ حرام. ټولو خبرو تذکره مخکې شوې ده ښه. د دې هم شوې ده چې د دې حرم د لا تشرکو سره بالوالدین احسانا سره څه تعلق دی، دا خو معنی الټه کېږي په دې ځای کې. صرف دونه ده چې الله فرمایي چې ای نبي علیه السلام دې ته ووایه چې الله جل شانو په تاسو کوم څیزونه حرام کړي په هغې کې یو دا دي چې الله تشرکو به شیئا. دا خبره الله جل شانو مقرر کړې ده په حرامو کې چې شرک حرام دی، نه د الله سره به شریک نه جوړی. دویم دا حرامه کړی چې د والدینو نافرمانی به نه کوي، والدینو ته به تکلیف نه رسوي. نو وبالوالدین احسانه، الله فرمیل ښه سلوک کوه د والدینو سره. نو هغه الټه طرف الله جل شانو ذکر کوي. نو بل ته به خپله دماغ ته راغی چې الله جل شانو بل ځای کې فرمایي چې مور پلار ته اف مه وایه. نو یو سړی به وایي چې اف ورته نه ویمه، په لوړ به یې ووایم خیر دی. نو هلکه بېوقوفه دا خو د هر انسان په ذهن کې راځي دا خبره واضحه چې لږ شان تکلیف ورکول ورته حرام دي، اف نو ډېر خو ته بالکل حرام دی. خیال دی الله جل شانو دا د هوښیارانو خلکو دپاره ذکر کوي ښه، ځکه وروسته وایي لعلکم تعقلون چې تاسو پوه شئ په خبرو باندې. ښه دریم څیز چې الله حرام کړی ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. هغه دا دی چې الله جل شانو دا خبره حرامه کړې ده چې تاسو به خپل اولاد وجنې. اولاد به نه وجنې، دا مطلب اولاد به نه وجنې. د سنه من املاق د افلاس د وجنه، د غربت د وجنه، د فقر د وجنه، فاقې د وجنه. ځکه الله فرمایي نحن نرزقکم و ایاهم، مونږ تاسو لم رزق درکو، ستاسو اولاد لم رزق ورکو. دا هم الله جل شانو حرامه کړې ده دا خبره، د اولاد قتل حرام کړی الله. ول الله څه حرام کړي؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا، تاسو مه نږدې کېږئ الفواحش ناکاره کارونو ته، ناکاره کارونه ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها کم چې ظاهري کارونه دي ناروا ناکاره، وما بطن او کم چې پټ دي. و ناکاره کار ته نه نږدې کېږي الله جل شانو فرمایي. بل الله څه حرام کړي دي؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. انسان منه قتل کې الله جل شانو فرمایي دا ما حرام کړي دي. انسان قتل ما حرام کړی الله فرمایي. الا بالحق، الله فرمایي که ستا په حق ورپورې بیا قتل کولی شي، ستا په حق ورپورې قتل کولی شي. څه مطلب دی؟ یو انسان بل انسان وجلی، اسې وجلی دی، دې په بدل کې به دغه انسان وجلی شي. صحیح ده؟ الا بالحق دا مطلب دی، مګر په حق سره. ذالکم وصاکم به، الله جل شانو د دې خبرې تاسو ته وصیت کوي چې دا څیزونه حرام دي. لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې تاسو په دې پوه شئ، د دې په نقصاناتو او فایدو باندې پوه شئ. دا خبره بار بار تېره شوه مخکې، شرک ناروا او حرام دی. یوه دا خبره هم تېره شوې چې د والدینو نافرمانی حرامه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بس دا یو حدیث په دې باندې ذکر کوم،
چې الکبائر سلور ګناهونه دا غټ ګناهونه دي. څه دي؟ غټ ګناهونه، کبیره ګناهونه. الکبائر الاشراک بالله یو شرک دی، و حقوق الوالدین د خپل والدینو نافرمانی ده، هغې ته تکلیف رسول، وقتل النفس انسان قتل کول، والیمین الغموس په دروغه قسم خوړل. دا لوی لوی ګناهونه یې دي نه غټ ګناهونه نور نشته. مونږ په دروغو څونه قسمونه خورو، دا غټ غټ ګناهونه دي. خو دې آیت مبارکه کې هم هغه شانتي دي چې الله جل شانه فرمایي چې نبی علیہ السلام دې ته ووایي چې اتلو ما حرم ربکم علیکم، راځئ چې تاسو ته زه حرام وښیم چې حرام څیزونه کم کم دي. اول پکې شرک دی، الله تشرکو بالله شیئا. او دویم وبالوالدین احسانا، والدینو نافرمانی نه کول او هغوی سره ښه سلوک کول. دا دوه خبرې بار بار مخکې تېر شوي، په دې بحث نه کوو. یو نوې موضوع مخې له راله چې ولا تقتلوا اولادکم من املاق، خپل اولاد به نه قتل کې د دې وجې نه چې زه غریب یمه، په دې به خرچه څوک کوي. ځکه الله فرمایي نحن نرزقکم و ایاهم، ما تعالی هم رزق درکړی، هغوی له هم رزق ورکړو. په زمانه جاهلیت کې د خلکو به سعادتونه ډېر خراب، سعادتونه د خلکو داسې وو چې خپل اولاد به قتل کو. د څه د وجې نه وایي زه غریب یم، وایي دې له به وروسته رزق څوک ورکوي؟ خیال هم دی. څه خلک داسې وو چې هغوی به خپلې لوڼه ژوندی ښخولې. نو لوڼه ژوندی ښخول د هغې هم دوه وجې وي. یو وجه دا وه چې کومه د هلکانو د وجلو وجه وه چې دوی له به رزق څوک ورکوي. او دویمه وجه م وه دا خو بله فساد او بېعزتي ده، زما لور به چا ته ودیږي، دا خو نقصان دی، دا خو بېعزتي ده. نو خیر دغه دویمه خبره نه کوو. وړومبۍ خبره چې خلکو به خپل اولاد قتلو په هغه زمانه کې هم د څه د وجې نه، د غربت د وجې نه، چې موږ نشو یار نشو ساتلی خپل اولاد. بس ناشنا خبره خدا ده چې دا د ډېر یو زمانې نه دا خبر را روانه ده چې اولاد پیدا کول دا انسان له معیشت خرابوي. څه خرابوي؟ معیشت. د انسان معاش کمزوری کیږي، د انسان بینک بیلنس خرابیږي، د انسان پیسه ضایع کیږي، د انسان جیدات ضایع کیږي چې کله اولاد راشي. دا د خلکو یو غلط سوچ د پخوا د جاهلیت په زمانې نه اوسه پورې ډېرو خلکو دا سوچ دی. او د دې ملک ډېر خلک او ډېرې ادارې په دې کې هغه انوالو وي. او هغوی هم داسې خبرې وکړې چې هغوی وي بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، دوه بچي راوړئ سیوا مه راوړئ. خانداني منصوبه بندي. بجلیګر مولوي صاحب خبرې پې بیا واورئ د دې باره کې څه وي. خانداني منصوبه بندۍ په نوم باندې یو شی راووتو او خلکو ته یې بچي کم راوړئ. ځکه دا مونږ نشو برداشت کولی چې وړوکی ملک دی او په ملک باندې قرضې دي. خیال هم دی دا نشو، بس دا بوج دی، بوج. دا بوج مونږ نشو برداشت کولی. الله جل شانو فرمایي یاره ډېر بېوقوفه خلک. الله جل شانو فرمایي چې ته دونه برېتور شوې که نه د اوسه پورې رالې تا له رزق چا درکوو؟ تا له رزق چا درکوو اوسه پورې؟ ته چې دا برېتور شو برېت تاوې. الله جل شانو فرمایي خدای غر کړي چې تا له مې اوسه پورې رزق درکړو، ستا د اولاد له به نه ورکوم. څونه غلطه خبره کوي خلک. او پاتې شوه دا خبره چې دا بوج دی. څه دی؟ بوج دی. عجیبه خبره ده. زه د مور او پلار نهم بچی یم. څومره؟ په څو نمبر یم؟ په 9 نمبر یم. په 9 اته کسان مانه مشران دي، کشران نه مشران یاد. زه په 9 نمبر یم. هسې تاسو سوچ کې زه په معاشره باندې بوج یم. ځان ته سوچ کې خپل کور کې زه په خپل کور کې بوج یم. دا ولې دا خبره بار بار خلک کوي چې بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے. نو بیا قسم قسم طریقې راووتې دغې بچو د ختمولو. او ځینې خو ډېر زیات ظالمان خلک، ځینې خو د مستۍ د وجې وکړه، ځینې د بې حیایۍ د وجې نه داسې وکړو. کله ناکله یو جینۍ وه، هغې به څه چل وکړو، هغې به په خېټه باندې به یې بچی او هغه به یې ضایع کړو، ختم به یې کړو. ولې؟ د چا سره به یې افیر و
د چا سره به تعلق د چا سره به محبت نو هغه به ورته یاره د خپل خاوند دا بچی ته ضایع کا نو زما ستا دا یارانه دا به کېدای چې مونږ په دې کې کامیاب شو زما ستا واده وشو تا له خاوند طلاق درکړي نو اولاد به یې ضایع کړو داسې ظلم بعضې خلک د خپلې پښتو او په خپل غیرت کې راشي او دا چلونه کوي او بعضې داسې کوي چې هغه وایي چې دا به زه څه کوم ما د غربت توجې نه داسې وکړه او داسې کومې قصې چې تاسو ته ما وکړې داسې شوي دي په 2018 کې په اګست کې په لاهور کې په بټا چوک کې هلته داسې شی و یو جنیا خپل 3 بچي یو د 7 کالو یو د 3.5 کالو او یو د 2 کالو هغه وجلي و تپوس ته وشو د چا سره مې تعلق و هغه خپل عاشق راته وي چې دا مړه کا زه به سره واده وکړم بس ما مړه کړه بس دغه ځای پورې یارانه وه خو بیا ختمه شوه خیال دی هغه سره بیا چا یارانې نه کولې نه ورسره چا زندګي تېروله د خپل خواهش دپاره خپل اولاد قتل کول دا خطرناک اول په اوکاړه کې داسې چل شوی تقریبا هغه هم 2018-19 کې و هغه هم داسې شوی چې یو سړي خپل بچي هغه یو زنانه خپل بچي هغې له په ټافیانو کې او په چاکلیټ کې زهر ورکړو هغې وجلي بیا چې تر وروسته معلومات یې کول نو هغه وایي چې یاره ما ته خطره وه چې یاره دا به څنګه ساتمه نو تا ته خطره وه چې کله د لوږې نه مړه شوی وی تا به بیا ویلی وی چې د الله جل شانو نه به دې ګیله کړی وی چې یا الله تا زما د بچو سره څه وکړه بیا به دې وروسته کولی خیال دی خلکو به ویل اوبه راغلي نه دي اوس نه ورته څه وایي بډې ورته وایي دا غلط ګمانونه په الله جل شانو حالانکې الله جل شانو صفا فرمایلی دي دلته هم فرمایل چې نحن نرزقکم و ایاهم بریتوره چې تاله مې رزق اوسه پورې درکو او چوت چوت کېږي او پلار شوی نو ستا بچو له به زه رزق نه ورکوم دا ډېره فضول خبره ده چې رزق په زموږ څه کېږي فضول خبره خو دا ده چې کله انسان وایي چې زما کله چې یو انسان هغه دا خبره کوي چې څوک ورته وایي چې حرام مه کوه حلال خو الله جل شانو خفه کېږي نه هغه وایي که حرام نه کومه نه زه به خپل بچي څنګه ساتم زه به خپله زندګي څنګه تېروم که غلا نه کومه نه زه به خپل بچي څنګه ساتم که سیاست کې دروغ نه خپل بچي به څنګه ساتم که ګډېږم نه او ډمتوب نه کوم فیسبوک او په یوټیوب باندې او په ټیک ټاک باندې نو پیسې او رزق په د کم ځای نه ما ته میلاوي نه الله جل شانو دغه وخت کې عجیبه لفظ ذکر کوي د خپل بنده وای من اوصل الیک الغذاء وكنت جنینا فی بطن امک ته چې د مور په خېټه کې وي هلته تا رزق چا در رسولی ته چې د مور په خېټه کې وي هلته تا سود کړی و هلته دې دروغ ویلي و که هلته دې پردی نوړی را شو کولی وه که هلته دې فضول سیاستونه کړي که هلته دې ډمتوب کړی و که هلته دې ستار والی و هلته دې باجې والی وي هلته تا له رزق چا در کړی و چې تا سره اوس فکر دی ایله شی شوی او څه وی چې زه به حرام نه کوم خورم به څه زه به زندګي څنګه تېرو نه خبره مې دا کوله چې ډېر خلک هغه کوي داسې اولاد قتلوي څه د وجې نه چې مونږ به څه کوو نو بیا طریقې د اولاد د قتل کولو نو څه خلک راووتو هغې یو کمپین چلو یو میشن و د هغې چې بچه دو ہی اچھے بچه دو ہی اچھے 2 بچي راوړی سیوا مه راوړی او دا خو په یو ملک کې یو قانون هم پاس شو چې هغې ته به فیملی پلانینګ وي او بیا هغه پلاپ شو په ځای باندې درو بیا خلکو ته وي ډېر بچي راوړی ډېر بچي راوړی کم نه ډېر بچي صرف د 2 بچو اجازه یې ورکړه او سیوا نه بیا یې ډېر بچي راوړی الله جل شانو چې کم څیز ذکر کړی دی هغه په خپلو بندګانو باندې او په دنیا باندې ښه پوهېږي ځکه هغه جوړه کړې یو سړي جنریټر جوړ کړی دی او بل ورته وایي چې زه پې ښه پوهېږم ته پې نه پوهېږي دا به صحیح وایي که غلطه وایي غلطه وایي جنریټر چا جوړ کړی دا مشینري چا جوړه کړې هغه پې ښه پوهېږي الله جل شانو چې کائنات هغه جوړ کړی دی او انسان یې جوړ کړی او انسانیت یو دونه بهترین نظام الله جل شانو چلولی دی الله ښه پوهېږي زما استانه چې هغه د څنګه وایي هغه شانتې کوه یعنې بیا به د لښکر مات کړي الله جل شانو لښکر یې مات کړه هغه فیملی پلانینګ والا بیا مجبور شو په دې باندې بچي ډېر راوړي نه پوهېږي نو ځینې خلک هغې کمپین وچلو چې بچه دو هی اچھے او څوک راله د خانداني منصوبه بندۍ په نوم باندې بچي کم کوي او څوک راله هغې یو بله قیصه شروع کړه چې داسې دویانې خلکو له ورکړې چې هغې دویانو زنانه هغه بانج کړي زنانه یې شنډې کړي
سړی میرات کړه داسې چلونه وکړه کوي داسې ډېر په یو لوی میشن باندې ویې کړه داسې خیال هم دی بل ځینې خلک هغه داسې وو چې هغوی ته پیسې میلاو شوې د بار نه او وی چې هره زنانه هغه په ډیلیوري کیس کې تاسو راځي بس د هغې اپریشن کوئ څه کوئ اپریشن د زنانه له چې 2 اپریشن وکړي هغه بیا 3 بچی نه شي راوړی که نه داسې نه ده هغه غریبه تباه و برباد چې اپریشن آسان کار دی اپریشن کې چې د انسان کم طاقت ضایع کېږي که نه داسې طاقت په هېڅ څیز کې نه ضایع کېږي بیا هغه په 10 کاله کې هم ځای له نه راځي که نه داسې نه ده نو بس هغې مجبوره کړه په 2 بچو باندې ځینې راله هغې وي چې یاره د زنانه کمه بچی دانه د ووم دی هغه ووم ته ریمو کا ختم کا بس بچی به بیا نه راوړي دغه خلکو دغه چل شروع ځینې خلکو وي دا ټیوب وله بند کا چې بچی نه راوړي هغه شانتې مو شوه خلکو وکړه داسې انکې الله جل شانو صفا وفرمایل چې د بچو قتل او د بچو بندول دا نقصان دی الله جل شانو فرمایي وجه سره ولې بند دی سم مسله څه ده مسله دا ده چې تربیت نشم کولی رزق نشم ورکولی الله جل شانو فرمایي برېتوره تاله چې مو صبر رزق درکوه هغې له م ورکوم تا د رزق واده ذمواري اخیستې ده اوس صبر تاله ما درکو ته کوم زه مور په خېټه کې ته وې تاله ما رزق نه درکو هلته تا څه کول محنت ته کو الله جل شانو فرمایي چې تاسو له څنګه رزق درکوم ستاسو دې بچو له هم داسې ورکولی شم ښه زه کمزوره نه یم الله جل شانو فرمایي نه زما خزانې هغه ختمیږي نو خلک راله هغې په دغې طریقو سره داسې وکړه او اپریشنونو له ډېر زیات زور ورکړو به خلک یې خراب کړه تباه و برباد یې کړه او یو ډېر لوی ډاکټر کله چې زموږ ریسرچ په دې باندې په خانداني منصوبه بندۍ باندې او هم په کراچۍ کې زموږ په پولیو باندې ریسرچ و په دې باندې په دې اپریشنونو باندې یو عجیبه شان مسله شوې وه یو مفتي صاحب پاسېدو صرف مفتیانو د ټول پاکستان هندوستان مفتیانو زه هغه مجلس تاسې ورننوتی وم زه وړوکی وم په هغه ورځ خو شوق مې و د تحقیقاتو سره یو مفتي صاحب پاسېدو و یو ډاکټر و دونه ګیرې وه تبلیغي دینداره اوږدې اوږدې تسبیح ورسره وایي ما ته وایي چې یاره ستا دې ښځې له به مونږ اپریشن کوو دې نه پس به ته بچي نه راوړې که دې راوړه ستا دا ښځه به مري نو ما ورته وایي چې ما سره په سټامپ باندې لیکل وکړه زه اپریشن نه کوم ما سره په سټامپ باندې لیکل وکړه چې ستا ښځه به په 14 بچي کې مري 12 نه پس په بل بچی ته نه راوړي اره ښه وایي داسې کار شوی ما ته هغه چې سټامپ خو زه نه لیکمه نو موږ ته تپوس کوو وایي جي اوس تاسو 12 بچي دي اوس تاسو 12 بچي دي او یو کیس هغه سر ته ورسېد 12 بچی مې شو ښځه ټیک ټاک ته نو ټول حیران شو 12 بچي دي لکه نو اوس خو 14 دي څومره دي 14 دي پخوا خلکو اپریشنونه کړي څوک دا کم چې ناست دي په دې کې څوک په اپریشن پیدا شوی که داسې نه وه خو څه چل دی څه دی څه چل دی دماغ چې الله جل شانو تعالی درکړي څه دپاره یې درکړي نو دې ته لږ سوچ کوئ ښه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم الله جل شانه فرمای سيقول زرد چوبوي الذين اغخلق اشركوا جدا الله سره شریکان جوړي سبوي لو شاء الله کچرته غخته الله لو شاء الله کچره غخته الله جل شانه ما اشركنا من بشرك نه وکړي ولا آباؤنا ونزم پلارانو ولا حرمنا او نه به حرام کړی وې مونږه من شيء ذره برابر سسیز ولا حرمنا ونبا حرام کړی من شيء سسیز كذلك هم دغرنګ كذب الذين من قبلهم كذب دروغ نسبت کړو الذين اغه خلق من قبلهم چې مخکې دینو حتى تر دې پورې ذاقوا بأسنا ذاقوا چې وسکو بأسنا زموږ عذاب قل وتوا يا پیغمبره صلى الله عليه وسلم هل عندكم أيشتت أسر من علم سدليل فتخرجوه لنا فتخرجوه تاسو روباسه لنا زمو مخته فتخرجوه چې تاسو دا دلیل پیش کې لنا زمو مخته ان تتبعون
تاسو تابعداري نه کوئ الا الظن مگر د ګمان وان انتم او نه تاسو الا مگر تخرسون دروغ وایي دروغ جوړوي قل ورته وایي پیغمبره صلی الله علیه وسلم فلله خاص د الله دپاره الحجة البالغة الحجة الدلیل له البالغة کمال درجه والا صحیح البالغة کمال تر رسیدل دلیل قل ورته وایي پیغمبره فلله خاص د الله دپاره الحجة البالغة اغا صحیح دلیل دی فلو شاء الله فلو شاء کچر غخته الله لهداکم خامخا به هدایت کړی وی تاسو ته اجمعین ټولو ته دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د ډېرې یو غلط عقیدې رد کوي رد فرمایي د دې یو غلط عقیدې او دویم الله جل شانه دا خبره ذکر کوي چې دین اسلام دا د دلیل په بنیاد باندې صحیح مذهب دی د څه په بنیاد دلیل په بنیاد په دې کې خواهشات نشته په دې کې رسمونه او روایات نشته چې د هغې په بنیاد باندې دا مونږ صحیح وګرځو داسې رسمونه روایات الله جل شانه فرمای سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مخکې آیتونو مبارکو کې دی به یو څیز حرامو کافرو مشرکانو اول خو هغه تقسیم چې غلط تقسیم د شرک نه ډک هغې باندې خبر نه کوو دین آیتونو مبارکو نه چې کوم مخکې آیتونو مبارکو نه الله فرمایل دی به ځان نه یو څیز حلالو د ځان نه به یو څیز حرامو په دې تذکره وشوه خو د دې څیز دلیل ورسره نه و چې دا مونږ ولې حرام کړی او دا مونږ ولې حلال کړی دا تذکره وه مخکې نن الله جل شانه د هغې تذکره په داسې شان سره کوي چې الله فرمایي چې یو عقیده جوړه شوې ده یو عقیده او چې څوک ورته وایي چې دا عقیده ستاسو ولې ده ځکه په مخکینۍ خبره خو سره دلیل نه و چې څیز به هم حرامه او حلاله اوس تاسو دا کومه عقیده چې د په دې سره دلیل شته که نه مونږ خو دلیل نه بغیر څه نه منو نه الله فرمایي دی یو دلیل پیش کوي خو ډېر ناروا دلیل پیش کوي څه پیش کوي ناروا فضول دلیل پیش کوي خیال هم دی خبر ده نه الله جل شانو فرمایي چې دین اسلام داسې یو مذهب دی د الله جل شانو د طرف نه چې کم مذهب راغلی دی کم دین راغلی دی کومه لار راغلی ده هغه د داسې دلیل په بنیاد باندې د هغې عمارت ولاړ دی داسې دلایل دي د هغې په بنیاد کې چې هغه دلایل هغه صحیح دلایل دي او په صحت کې هغه کمال درجې ته رسېدلي لومبۍ خبره خدا ده چې هغه عقیده دی غلطه عقیده سوه هغه دا وه دی ته حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو دا شرک کوئ دا ولې یوه او تاسو دا حلال حراموئ دا ولې دی ورته وی دلیل توقع ده که الله غوښتی نه به مونږ شرک کړی وی نه به یې شرک ته پرېښی وی او نه به یې مونږ یو څیز حرامولو ته پرېښی وی نه پوهېږي په دې دا زمونږ د بعضې خلکو ډېره غلطه عقیده هغه جوړه شوې ده هغه هم دا یو غلط کار به مونږ کي بیا وایي د الله خوښه وه نو د چا خوښه وه نو په تقدیر کې چې کومه غلطه عقیده وه دا د هغې مشرکانو هم وه چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او الله جل شانو په دې آیتونو مبارکو کې دا هم فرمایي چې دې نه مخکې چې کوم خلکو د هغې عقیده هم دا وه کوم مشرکان چې غلط کار به هم کوو بیا به څه وي که الله غوښتی وی مونږ به داسې نه وی کړی خیال دی خو دا د الله خوښه وه مونږ دا کار وکړو چې مونږ د تقدیر کم غلط مطلب اغستی دی او غلطه معنا هم اغستی ده دا د هغه زمانې مشرکانو هم اغستی وه نه پوهېږي زما په دې خبرو الله جل شانو فرمایي دلیل ورسره دی او ډېر فضول دلیل دی ورسره ډېر فضول دلیل دی ورسره نه الله جل شانو فرمایي د دې نه کم مخکې خلکو د هغې دا عقیده وه او داسې د تقدیر معنی به غلطه بیانوله چې دا هر څه بس الله کوي دا هر څه بس څوک کوي الله کوي
غلطه معنا به پیش کوله خلق ته صحیح تقدیر په معنا باندې نه وګویا نو هغه خلق له الله جل شانو یو سزا ورکړو عذاب ولور کو سخت عذاب ولور نو الله جل شانو فرمایي چې داسې دلیل مونږ ته پیش کې چې د هغې بنیاد د هغه دلیل هغه صرف وهم ګمان نه رسمونه رواجونه نه روایاتي صفا صفا خبره کوي څه کوي صفا صفا دلیل وایي څنګه چې الله جل شانه دلیل پیش کوي لکه مخکینی آیتونو مبارکه او د سورة الانعام کې تاسو ته ما ډېر په وضاحت سره ویلیو چې شرک ولې غلط څیز او دا عقل هم دا خبره منل شرک یو غلط کار او په هغه ځای کې مې ته ویلي کله چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه سپوږمۍ او نور ولیده او څه وی چې دا زما څه دی رب دی هلته مې دې خط تفصیلي وضاحت کړو نو الله جل شانه فرمایي شرک غلط څیز دی او د دې دلیل ما سره دی که الله جل شانه ښځه دا خبر وروسته کو الله فرمایي سيقول الذين زرد چې وبه یا کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله که چېرې غوښتی الله ما اشرکنا نه به مونږ شرک کړی ولا آباؤنا زموږ پلارانو به هم نه وی کړی شرک ولا حرمنا من شی نه به مونږ یو څیز ته حرام ویلی وی الله فرمایي کذلک همدغه رنګې کذب الذین من قبلهم د دې نه مخکې خلکو دروغ ویلي چې د دې نه مخکې کم تېر شوي دي هغوی به هم داسې وي چې دا خو د الله خوښه ده ځکه مونږ شرک کوو حتی ذاقوا بأسنا حتی تر دې پورې الله جل شانو فرمایي چې داسې غلط عقیده او د تقدیر باره کې نو حتی د هغې نتیجه دا راووته ذاقو دي اوسکو بأسنا زمونږه عذاب قل ورته ووایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم هل عندکم من علم هل عندکم آیا شته دی تاسو سره من علم څه دلیل فتخرجوه لنا هغه دلیل فورا ما ته پیش کې فتخرجوه فورا هغه دلیل راوباسئ تاسو فورا هغه پیش کې لنا مونږ ته زموږ مخې ته راوړی ان تتبعونه چې تاسو سره دلیل نشته صحیح دلیل نشته نو ان تتبعونه تاسو تابعداري نه کوئ الا الظن مگر صرف وهم ګمان دی ستاسو وان انتم او نه تاسو الا مگر تخرسون ایک نمبر دروغ وایه دروغ ته کذب وایي څه کذب دې ته دروغ وایي او خرس څه ته وایي تخرسون خرس دا چې کله دروغ انتها ته ورسي څه ته ورسي دروغ انتها ته ورسي ځینې خلک کي داسې ډېر زیات دوکې ولي دوکې ولي داسې خلک شته ښه دې ته خرس وایي خرس ان انتم نه تاسو الا مگر تخرسون د اعلی درجې دروغ وایي قل ورته ووایه پیغمبره دې سره دلیل نشته نو ورته ووایه پیغمبره فلله خاص د الله سره دی څه شی الحجة البالغه الحجة الدلیل البالغه چې هغه په صحیحوالي کې انتها ته رسېدلی د دې دروغ انتها ته رسېدلي د الله دلیل انتها ته رسېدلی دا د قرآن مجید یو اصطلاح ته ډېره زبردست اصطلاح ده چې الله جل شانو کله ناکله پیش کوي تاسو به ورته حیران شئ چې خلک څنګه خبرې کوي الله ولې جواب همغه شان ورکوي الله جواب دې ته مشاکلة الکلام وایي څه ورته وایي د بل په شکل کلام پیش کول لکه دې وي که نه هغه مخکې صورت بقره کې تېر شوي اسان مثال در کوم تاسو ته یادي چې مونږ د دې مسلمانانو سره د منافقانو څه وي چې مونږ د دې مسلمانانو سره نه ګرځو او څه دپاره نحن مستهزئون مونږ په دې پسې څه کوو ټوقې کوو مستهزئون الله ورته د هغې په شان جواب ورکړو الله یستهزئ بهم خیال هم دی الله هم په تاسو پورې ټوقې کوي دې ته مشاکلة الکلام وایي دا ډېر زبردست یو فن دی د قرآن مجید دا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې کول داسې به یې کول فصاحت چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له کم ملاو شو دا د الله جل شانو طرف نه ملاو شو یو قبیلې والو یو قبیلې والی وخت کې ده هغوی د الف او لام نه دي د دې په ځای به میم وي څه به وي میم به وي د هغې قبیلې یو سړی راغلی نبي علیه السلام نه تپوس کو تپوس دا امن البر الصیام فی السفر یا رسول الله په سفر کې روژه نیول د دې ثواب شته امن البر الصیام فی السفر نو الف لام پکې که نه خیال هم دی الصیام البر خیال دی الف لام دی پکې نو هغه داسې وي وایي امنم برم صیام فی السفر یا رسول الله الف لام په څه بدلی په میم باندې امنم برم صیام فی السفر یا رسول الله فی السفر وزي فی السفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وليس من برم صیام فی السفر وليس من برم صیام فی السفر څنګه چې هغه سوال کړو نبی علیہ السلام هغه لهجې سره جواب ورکړو دا مشاکلة الکلام دی مولانا ها نو قل ورته ووایه
پیغمبره صلی الله علیه وسلم فلله خاص د الله جل شانه د پاره الحجة البالغه. الحجة هغه دلیل البالغه چې انتها ته رسیدلی دی په صحت کې په صحیحوالي. فلو شاء چرته خوښه وی د الله جل شانه لهداکم فلو شاء کرې چرته غوښتی الله لهداکم اجمعین تاسو ټولو ته به هدایت کړی وی. وکې د دې خبرې ضروري خبر ده. الله جل شانه انسان ته دوه لارې برابر کړي، د کفر او د شرک، د ګمراهۍ، د تیارو لار، غلطه لار. دا یې ښه زبردسته خوره کړي. ورسره یې څه خوره کړي؟ د هدایت لار، د رڼا لار، د مسلمانۍ لار، د ایمان لار، د وحدانیت لار. دا یې واضحه کړي. دا دواړه لارې واضحه کړي. صحیح ده. بیا ورته وایي چې ستا خوښه ده په کمې ځې ځه. بیا ورته څه وایي؟ یاد ساتئ. ګورئ دا خبر ځان سره یاد ساتئ. د تقدیر دا مطلب چرته وانلی چې الله جل شانو دا سړی د ایمان د لارې نه راکاږو او د شرک په لارې روان کو. داسې الله جل شانو چرته هم نه کوي. دا خو انسان مجبور شو بیا وله سزا ولې ورکوي چې هغې روانوي بیا وله سزا ورکوي. نه، الله داسې نه کوي. الله جل شانو لارې دواړه کېښودي او ته به اوس وایې چې یو لار به یې مقرر کړی او دوو ته څه ضرورتونه چې دوی نه مقررولې امتحان د کوم ځای نه دنیا خو دارالامتحان دی. دی د دې دپاره چې یو طرف ته حرام مقرر کړه بل طرف ته حلال. تا ته وایي چې حلال هغه کوه، حرام مه کوه. اوس یې په دې امتحان کې واچولي. په څه کې؟ امتحان. فایدې لارې هم ته نقصان لارې هم ته وایي ستا خوښه ده. څه ده؟ ستا. اوس غوږ کېږده. اوس چې کله ته روان شوې د هدایت په لار، څه؟ د هدایت په لار چې ته روان شوې د الله هم خوښه شوه. د الله هم خوښه شوه. ته پکې خوشحاله یې، د الله هم پکې څه دی؟ در سره پکې خوشحاله دی. خیال دی د ګمراهۍ لار ده. ته پې روان شوې بس خوشحاله یې پکې. بس الله جل شانه هم ستا په دې لاره څه دی؟ خوشحاله. ځکه اختیار یې درکړی. اوس یاد ساتئ الله جل شانه چېرته په تقدیر چاله سزا نه ورکوي. که سزا ورکوي په دې اختیار باندې سزا ورکوي. د اختیار غلط استعمال چې کله راشي بیا الله جل شانه څه کوي؟ سزاګانې ورکوي. ښه یاد ساتئ. د دې دا مطلب یو بل خبره زه کله ناکله یو مثال پیش کوم. زه د تقدیر مطلب دا دی چې الله جل شانه هسې یو مثال بطور مثال یو سړی دی الله جل شانو داسې لیکلي که خالد ځي او دا مخامخ پلک چې لګېدلی دی د 11,000 لینډ نه څه راغلی دی کنیکشن راغلی. دغه پلک چې دی خالد که 10 منټه کم په 9 بجې دی کې ګوتې منډي نو دله به څه ورکوي؟ شاټ به ورکوي. او که دلته به دې ذهن هسې بیا به له شاټ نه ورکوي. الله جل شانو داسې لیکلي. داسې نه دي لیکلي چې خامخا به دی اوس لاس نه نیسم او دا ټایم دی. او د دې دلیل کم ځای کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف دی الله جل شانه د هر انسان دپاره وکې دی الله جل شانه د هر انسان دپاره په جنت کې یو محل مقرر کړی دی او د دغه انسان دپاره په جهنم کې یو ځای مقرر کړی دی. بیا ورته دوه لارې هم ښودلي دي. څه ورته ښودلي؟ الله ورته فرمایي ستا خوښه ده. څه ورته وایي؟ نو اوس چې دی جهنم ته ځي د چا نقصان دی؟ د ده نقصان دی که د الله نقصان دی؟ د ده نقصان دی. هر څه ورته واضحه کړي دي. قرآن راغلی که نه دی؟ حدیث راغلی که نه؟ قرآن دونه صفا ستا مخې ته پروت دی ته د هغې نه منې. شیطان هغلته د بل کلي نه ستا زړه ته صرف وسوسه راولي او هغه منې نو پته لګي ستا ارامېتوب دی د الله جل شانو د طرف نه پکې څه چېرته شیطان هم لیدلی چا پسې راغلی چې زه تا سره پلانکې مولانا راولم او هغه سټامپ فروش راولم او تا سره به څه ولیکي شیطان د سره چېرته سټامپ لیکلی چې راځه د سره په سټامپ لیکل کوم. داسې شوي دي چا سره شیطان ملاو شوی دی مخامخ نه دي شوي که نه؟ هغه صرف وسوسه راولي. مونږ صرف په هغې وسوسې عمل کوو. دلته را سره الله اګریمنټ لیکلی مخې ته پروت دی په هغې باندې عمل نه کوو. چا نقصان دی؟ بل نقصان دی که نه؟ تقدیر معنی چې څوک غلط استعمالوي الله جل شانو فرمایي شیطانان دي رذیلان دي. ها نه فلو شاء که چېرې الله غوښتی لهداکم اجمعین دې ټولو ته به هدایت کړه. څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې الله جل شانو داسې هم کولی شو چې دی په زور دی خوا راکاږي. د کوم طرف نه؟ د ګمراهۍ د لار نه د هدایت په لار راکوي. خو دا ځای د داسې نه دی چې الله جل شانو څوک دونه په تکلیف کې غورځوي. الله جل شانو داسې نه کوي. ګینې که چېرته داسې وی بیا چې ما او تا دا سترګې چېرته غلطې استعمالولې الله به एकदम زما او ستا سترګې ړندولې که نه داسې به نه نی شي شي. که مونږ زړه غلط استعمالولې فوراً به ورته وایي چې بس بند هارټ اټیک ختم. کولی شوه که نه شوه؟ که دماغ هم غلط استعمالولې برین هیمریج رګونه وله ختم که کولی شوه که نه شوه کولی؟
کولی شي الله جل شانو خو نه کوي ولې نه کوي غلط کار هم کوي خلک بیا هم نه کوي الله جل شانو فرمایي زما قانون دلته دا نه دی دلته زما قانون داسې نه دی قانون مې داسې دی چې الله جل شانو فرمایي ستا اختیار دی څه کوې کوه خو دواړه لارې ته ښیمه چې بله اوس دا ونه وی چې ما ته خو څوک نه راغلي نه هم خبر ځکه به الله جل شانو د قیامت پر ورځ تپوس کوي تاسو ته څوک نه درغلي خونه یې ته نه وه ښودلې سړیتوب یې ته نه وه ښودلې انسانیت یې نه ښودلې بله راغلي وو یا الله الله جل شانو فرمایي رزیل قومه چې څوک درغلي مو قرآن هم مخې ته پروت حدیث هم مخې ته پروت د څه کمی هم نه و نو ته بیا ولې تلې په غلطه لار باندې اوس زه مزې کوه دغلته سکا نو فرشتې به بیا څه وکړي فیؤخذ بالنواصي والاقدام ویښتو دا ویښتو دا مخه به وله ونیسي دا به وله شاته د شاته طرف نه شاته قدمونو سره به وله وتړي او به یې تړي ورسره او داسې به یې راکاږي مخ به یې په ځمکه لګېدلي راکاږي فرشتي به چغې به وایي رحم وکړې په موږ باندې هغه به ورته تاسو باندې هغه مهربانه ذات چې رحم نه دی کړی موږ څنګه رحم وکړو تا د هغه در مهربانۍ ځان مستحق نه دی ګرځولی زموږ نه د رحم مطالبه هغه مه کوه زموږ نه د رحم تمه مه کوه بیا به داسې وایي ښه نو فلو شاء د الله جل شانو خوښه وي لهداکم اجمعین تاسو ټول به په یو لار روان کړی وي خو بیا خو هغه امتحان رانغی منځ کې امتحان خو هغه چې کره کوټه پکې معلوم شي نه داسې نه ده داسې ده دا د امتحان ځای دی ځکه الله جل شانو دا څیزونه دوه هغه برابر کړي دي او تا ته وایي که دا دې خوښوي که دا دې خوښوي دغه نقصان دی او دا فایده ده مزې کوه ګرځه نو فلو شاء که د الله خوښه وي لهداکم اجمعین تاسو ټول به په یو لار روانه کړې خو نه داسې نه دنیا قانون داسې نه دی ښه